بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه. د اوسنۍ ویډیو د OSCE اکاډمۍ د سکالرشپ د لارښود پرومې د ډکولو لپاره یو لارښود لپاره جوړوم. OSCE اکاډمۍ په بشکک کې مرکزی اسیا کې د اروپایي سازمان لخوا حمایت کېدونکې یو اکاډمۍ ده چې په اقتصادي حکومتولۍ او پرمختیا کې او په سیاست او امنیتي مطالعاتو کې دوه برخو کې د ماسترۍ سکالرشپونه هر کال اعلانوي. سږکال یې هم اعلان کړي دي او ثبتنام یې همدا اوس روان ده. تر ټولو اول ورځو د دې اکاډمۍ هغه پیج ته چې کوم ځای کې اسناد ورته ثبتنام ورته کېږي. ثبتنام کولو نه وړاندې تاسې باید په ګوګل جیمیل کې اکاونټ ولرئ او بیا په براوزر کې تاسې باید ساین ان شوي. دویمه خبر دا ده چې ټرانسکریپټ او ډیګري تاسې باید په PDF فارمټ کې ولرئ، سکین شوي او په PDF فارمټ کې. دریم پرسنل سټیټمنټ ولیکئ. پرسنل سټیټمنټ کې همدا خبر تاسې یاده کړئ چې تاسې څوک یې، کوم ځای کې سبق پیلي، ولې وغواړئ چې دې سکالرشپ لپاره اپلای وکړئ او دا سکالرشپ کومې وړتیاوې تاسې ځان کې وینئ او دا سکالرشپ ستاسو په آینده باندې کوم تاثیر واچوي. نو همدا یې لینک ته د اکاډمۍ له خپل ویب سایټ لارې هم راتلی چې خو زه ډایرکټ دې لینک راغلم. دلته معلومات ورکړي چې دا پروګرام اوسنی ثبتنام 2019 کال 2 کلن ماستري پروګرام لپاره روان ده. دا دوه بخشه کې دوی د ماستري سکالرشپونه ورکوي چې پالیټکس اینډ سیکورټي سټډیز، اکنامک ګورننس اینډ ډیولپمنټ پروګرام ده. د مارچ تر 15مې د دې کال د مارچ تر 15مې ثبتنام جاری ده. دا معلومات یې ورکړي چې بشکک دغه اکاډمۍ کوم ځای کې ده، څوک یې سپورټ کوي او کوم یو کس چې اسناد ورته جمع کوي باید کومې وړتیاوې ولري، کوم شرایط دي او دغه سکالرشپ څومره مراعات یو محصل ته بیا ورکوي. لکه چې وختي مې درته وویل چې تاسو باید د جیمیل اکاونټ ولرئ، آی ډي ولرئ. نو دلته هم دا خبر کوي که چیرې جیمیل آی ډي تاسې وړاندې لرئ خو خطر خکني لري، همدې ځای باندې کلیک وکړئ. دلته به جیمیل آی ډي جوړه شي او هغه نور ستاسې مخکې تللی شي. که لرئ نو بیا په دویم لینک باندې کلیک وکړئ، پرومې ته ولاړ شئ، پرومه به ثبتنام کړئ. او که د دریم لینک کې هغه پوښتنې چې د سکالرشپ باره کې مخکې خلکو کړي دي دوی ځوابونه ورکړي دي. فلحال زه چې آی ډي لرم جیمیل په د دویم لینک باندې کلیک کوم او مخکې ورځم ثبتنام پرومې لپاره هغه ډکوم. زما چې وخت وړاندې خپل جیمیل آی ډي ورکړی او زه براوزر کې ساین ان شوم، دا زما جیمیل آی ډي تیاره راغله. دلته بیا هم ثبتنام کې کومو خانو کې چې دا سره علامه لګېدلې نو هغې ډکول ضروري دي، بغیر د هغې تاسې مخکې نشئ تللی. نو دلته دوی جیمیل آی ډي غواړي. هغه ستاسو خوښ که جیمیل آی ډي او که تاسې کوم بل دغه پاسنی آی ډي ورکوئ او یا که هر کوم بل آی ډي ورکوئ ستاسو خوښ. زه هم دغه خپله پاسنی آی ډي ورکوم. دلته دوی وایي چې تاسې دوه پروګرامونو کې کوم یو ته اپلای کوئ، دواړو ته یې کوئ، نه صرف سیاست او امنیتي مطالعاتو ته یې کوئ او که نه اقتصادي پرمختیا او حکومتولۍ ته یې کوئ. زه غواړم چې نه یوازې سیاست او امنیتي مطالعاتو ته یې کوم. بیا به نیکسټ. دلته شخصي معلومات دی غواړي. ستاسو نوم چې ده نوم داسې نوم ورکړئ چې پخوا هم په تعلیمي اسنادو کې کوم نومونه وي. یعنې که چېرې تاسې تخلص ورکوئ، که په لیسانس دوره کې تاسې په خپل ډیګري کې تخلص لیکلی وي ویې لیکئ، که نه دلته یې مه لیکئ. ما خپل نوم دلته ورکوم داود او اولنی نوم کې محمد، ځکه زما په تعلیمي اسنادو کې محمد داود نوم داود. در حال کې چې زه تخلص هم لرم او په پاسپورټ کې تخلص هم لرم، هغه نه ورکوم چې اصل نه چې سبا بیا په تعلیمي اسنادو کې څه مشکل جوړ شي. دلته همدا پوښتنه کوي چې ډیټ اف برث پوښتنه کوي، پیدایش تاریخ او له میاشتو لیکئ، بیا هغه ورځ ده 1993. دغه باید ستاسې د پاسپورټ مطابق خپل هغه ولیکئ ډیټ اف برث. دلته جنسیت پوښتنه کوي میل که ښه. درېیمه برخه دلته کې دا وایي چې تاسو واده کړی که نه، متأهل او که نه مجردان.
نامجرد یو. ماشومان چې مجرد ماشومان ونس نو دلته به زیرو نه لیکي نه بنان لیکي دلته یوازې په عادت کې به زیرو ولیکي. کوم ملک تاسو خوښ دی؟ افغانستان. اوسنۍ ادرس هم چیرې ده؟ او مخکې ته لاړ شئ. ټلیفون شمیره به ووایاست که ورته ولیکئ او د افغانستان چې کوم رسمکار ځای کې تاسې اوسېږئ نو د هغه ځای رسمي دولتي کوډ هم ورکوي. افغانستان همدغه 003 وي. ایمیل بیا هم زه همغه زوړ ایمیل ورکوم. تاسې بل الټرنیټیو ایمیل هم ورکولی شئ. سکایپ که لرئ هو. سکایپ جوړول ځکه مهم دي ځکه چې دوی کله به انټرویو اخلي بیا په سکایپ باندې اخلي. نو سکایپ کې هم تاسو باید اکاونټ لرئ. دلته پوښتنه دا کوي دا خانې ډکول ریکوایر دي، ضروري دي. دلته هم دا پوښتنه یې کړې. خو دلته تاسې که چیرې د ماسټري ډګري لرئ نو دا سلیکټ کړئ دا آپشن. که چیرې د ماسټري ډګري نه لرئ نو دا بیا مه سلیکټ کوئ. او اوس چې تاسې ماسټري لپاره اپلای کوئ نو تاسې سره باید د لیسانس ډګري په لاس باندې وي. نو دلته هم دا پوښتنه کوي چې تاسې د 14 فاز هایر ایجوکیشن چې په افغانستان کې موسسات همدغه تحصیلي موسسات همدغه ډګري ورکوي 14 هغه ډګري انتخابولی شئ که چیرې لرئ. که هغه نه لرئ تاسې 4 کلنه ډګري چې په افغانستان عموماً دولتي پوهنتونونه یې ورکوي سره هغه انتخابولی شئ. او دا 3 کاله 3.5 کلونو زیاتره په پاکستان کې همدغه ډګریانې ورکول کېږي. تاسې هغه انتخابولی شئ. کومه ډګري چې تاسې په لاس لرئ هغه انتخاب کړئ. زه خپله 4 کلنه ډګري لرم. دلته هغه پوهنتون د هغه موسسې نوم ولیکئ چې تاسې لیسانس پکې کړی ده. زه ورته لیکم چې زما د پوهنتون نوم دا ده. دویم آپشن کې دوی دا پوښتنه کوي چې تاسې ډګري ترلاسه کړې ده او که نه او تم همدا چې تر کوم تاریخ پورې به ترلاسه کوي. هغه تاریخ په تاسې ورته ولیکئ چې دې تاریخ پورې ماته ډګري راکول کېږي یا نه. نو ما سره چې ډګري شته نو زه همدا هغه نه ورته لیکم. ریسیوډ کومه برخه کې لیسانس کړی ده خپل لیسانس برخه ورته لیکئ. تاسې مخکې کوم سکالرشپونه ایوارډونه دي اخیستي، کومې لیکنې مو کړي دي، څه مو پبلش کړي دي که نه، هو ما اخیستي دي. یو سرټیفیکټ مو اخیستی. سکالرشپ هم ما اخیستی. او که نور څه لیکنې کړي هم تاسې ورکولی شئ. دلته پوښتنه همدغه کوي چې تاسې چیرې وظیفه کړې ده که نه. که وظیفه مو کړې هماغه خپل ارګنایزیشن نوم ورته ولیکئ، خپل دغه د امپلایر چا سره مو کار کړی د هغه نوم ولیکئ، دغه پوزیشن ولیکئ او بیا همدا ولیکئ چې یاره پیسې مې اخیستې او که نه هسې ولنټري اخته وم کار مې کوو. د تاریخ د کار د شروع کېدو او د کار د ختمېدو تاریخ ولیکئ. دویم ځای هم که دلته 3 ځای پورې اپشن یې ورکړي، 3 ځای وظیفې مو که کړي تاسې لیکلی شئ. مثلا زه دا یو ډکوم
ما په دې کې کار کړی ده. د دې حنیف الله په نوم کوم کس سره چې ما کړی ده پوزیشن چې شي هماغه ورته لیکم. تنخواه مو اخیستله او که نه؟ خو تنخواه مو اخیستله. تاریخ په دې تاریخ ما کار ورسره کړی او تاریخ د ختمېدو هم بیا ورته لیکلی شي. بل ځای کې ما کار نه کړی، دا نور اپشنز یې پرېږدم. که تاسو کارونه کړي تاسو یې لیکلی شئ. خو دلته سري علامې نشته چې بغیر له دې تاسې فورمه ډکه نه شي. تاسو کولی شئ دا خالي هم پرېږدئ، مخکې لاړ شئ فورمه ډکه کوئ. دې ځای کې ریفرنس یې غواړي. دلته دوی تاسو دوه ریفرنس یې غواړي، تاسو باید د هماغه کس ریفرنس ورکړئ. مثلا زه ورته لیکم چې یو ریفرنس هم چې دا فیلډ کوارډینیټر کوم ارګنایزیشن کې کار کړی، کارډیف په نوم ارګنایزیشن کې کار کړی دی. دویم کس کوم چا چېرته کار کړی، دویم زه ورته وایم چې هغه هم کوم فاینانس سپیشلیسټ. د هغه ایمیل څه شي ده؟ او کله چې دا دوه پریفرنسونه ورکوي بیا تاسو پوښتنه کوي، دغه کسانو سره په باره کې پوښتنه کوي. دا کسانو یې پرنسپ معلومات هم چې ورکوم بیا به مخکې لاړ شئ. دلته هم دا پوښتنه کوي چې تاسې د سکالرشپ ترلاسه که همدغه پرسنل سټیټمنټ وختي خبره چې ما درته کوله هغه مې همدا درته وویل چې تاسې د پرسنل سټیټمنټ ولیکئ، خپل ورډز کې ولیکئ، خپله یې ولیکئ، کاپي پیسټ مه کوئ، بل چا مه راخلئ، ځکه دا تاسې شارټ لیست کېدو کې بیا غټ خنډ جوړېږي او کېدای شي دې لاسه تاسې شارټ لیست نه شئ. نو ما مخکې خپله چې یو لیکلی زه همغه سکالرشپ ښه کله هم چې دا پرسنل سټیټمنټ ورته ولیکه هغه مالته ورته په خانه کې ورته کاپي کړه. هغې نه دوی وروسته بیا دا اسناد غواړي. که چیرې تاسې د ماسترۍ ډیګري لرئ، پوسټ ګریجویټ، نو هغه تاسې ورته اپلوډ کولی شئ. که نه لرئ نو ضروري نه ده. دلته دوی ټرانسکریپټ غواړي او ټرانسکریپټ چې تاسې په لیسانس دوره کې لرئ. نو دا ما تاسو ته وختي ویلي چې دا باید تاسو په PDF فارمېټ کې سکین شوی له وخته وړاندې ولرئ. دلته چې ما سره شته زه به اوس اپلوډ کوم. دوهم دوی د لیسانس ډیګري غواړي. د لیسانس ډیګري هم چې ما ځان سره ساتلې ده هغه ورته اپلوډ کوم. کله مو چې د لیسانس ډیګري او ټرانسکریپټ اپلوډ کړو نو دا خانه بندېږي او مخکې به لاړ شي. مخکې یوازې وروستي سټیپونه یې دي چې نور ستاسې سپما پروسس ختمېږي. دلته همدا پوښتنه کوي چې تاسې د دې ثبت نام باره کې د کوم طرفه طریقې نه خبر شئ. زه ورته وایم چې سوشل میډیا نه خبر شم. سوشل میډیا کې وین سکالرشپ
فیسبوک پیج نه دا د فورمې د ثبت نام وروستی سټیپ ده او چې کله هم دا ټولو فورمه ډکه کړه اخر کې به بیا هم خپل نوم ورته لیکي چې او دې کې دا ډیکلریشن چې ما څه لیکلي دا ټول صحیح دي دا دې مسؤلیت ضمانت بیا ورسره زه هم کوم چې ما دا څه صحیح دي کړي او ستاسو فورمه ډکه شوه کله چې تاسو شارټ لیست بیا تاسو ته ایمیل وشي او ایمیل وروسته دوی په انګلیسي ژبه کې بیا ټیسټ اخلي د ټیسټ لپاره تاسو د دوی په ویب سایټ باندې د انګلیسي د ټیسټ پخواني سیمپل پرچې پرتې دي تاسو هغه هم کتلی شئ سره همدغه ځای کې د دوی انګلیسي پرچې پرتې دي تاسو کتلی شئ چې په اکنامکس کې دوی کوم بخش کې پوښتنې کوي او په انګلیسي برخه کې دوی کوم بخش کې پوښتنې کوي سره